د ښاغلي محمد اقبال لالا څخه ډېره مننه کوو. واقعا ښکلې مقالې ولوستله او ډېر هغه اړخونو ته چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري سره کېدی شي ډېر هغه اړخونه یې خلکو ته نه هم څرګند دوی خبرې وکړلې. دوی نه ډېره مننه کوو. د ویناوالو په لړ کې دا ځل نوبت رسیږي د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مرستیال ښاغلي محمد شیرین ګردیوال ته چې هغه به د پښتون قوم د سیاسي او ملي شخصیت او د پښتو ژبې د نومیالي شاعر ښاغلي اجمل خټک په باب باندې خپله وینا وړاندې کړي. زه د سټیج ته د همدغې شاعر د یو شعر باندې راغواړم چې وایي پېښور دی او که کوټه زما کور دی، پېښور دی او که کوټه زما کور دی، کندهار دی که کابل دی زما ورور دی، هر غاصب چې دی کې خنډ اچول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخې تور دی. یه پښتنو یه لیونو پښتنو یه تسنس شوو پرګنو پښتنو راځئ په کور کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو دغه د ظلم زور جهان بدل کړو. د لوی او بخونکي خدای په نامه ما ته چې کله ملګرو ټلیفون وکړ چې زه به د اجمل صاحب په هکله یو څه لیکمه او هغه هم 10 منټه نه زیات نه، نو ما ته د پښتو هغه متل رایاد شو چې وایي سمندر به په کوزه کې ځای کې، نو سمندر په کوزه کې نه ځای کېږي، خو زه به په کوزه کې چې څه ځای کېږي هغه به زه تاسو ته وړاندې کړم. درنو او قدرمنو مشرانو، خویندو او ورونو، د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلو درنو میلمنو، ځوانانو او کشرانو سلام او ستړي مه شئ. ارواښاد اجمل خټک پېښور ته نږدې په 15 د سپټمبر کال 1965 میلادي کې په اکوړه خټک کې دنیا ته راغلی دی. خپله لومړنۍ زده کړه یې تر 8م ټولګي پورې په خپل کلي کې ترسره کړې او د زیاتې زده کړې د حاصلولو دپاره بیا د پېښور عالي ښوونځي ته راغی، خو دا چې د خپلو عالي زده کړو په جریان کې د انګریزانو په ضد زیاتې سیاسي هلې ځلې کولې د ښوونځي څخه وایستل شو. څرنګه چې اجمل خټک د زده کړې سره زیاته مینه درلوده نو آرام نه کېناستلو او په شخصي توګه یې زده کړې ته دوام ورکړ. عربي، فارسي، پښتو او انګریزي ژبې زده کړې او پوهنتون ته د ازموینې امتحان ورکړ. څرنګه چې دی یو پیژندل شوې سیاسي څیره وه نو د ازموینو څخه راویست او زندان ته یې بیا ولیږه. په زندان کې هم اجمل خټک آرام نه کېناستو او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه او د زندان څخه به خپلو ازموینو ته حاضرېده. معنا دا چې د امتحان په ورځ به ورته د زندان څخه د بهر وتلو اجازه وه او بس. د زندان څخه وروسته په کال 1960 میلادي کې اجمل خټک د پېښور پوهنتون ته بریالی شو، خو حالات داسې و چې اجمل بیا یې ونیوه او زندان ته یې واچاوه. بیا یې هم په زندان کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ او د همدغه ځای د فلسفې او ارواپوهنې ازموینې ترسره کړي دي. د کال 1942 نه تر 1944 میلادي کلونو ترمنځ په خورا سیاسي سرګرمیو کې بوخت و، خو په همدغه وخت کې د خورا ستونزو او مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان و. اجمل خټک د ستونزو او مشکلاتو باوجود د پېښور پوهنتون نه په فارسي کې ماستري ترلاسه کړه. اجمل خټک د کال 1903 میلادي څخه تر 1909 میلادي پورې په افغانستان کې د پاکستان د زور زیاتي له کبله د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړي دي. د عوامي نشرل پارټۍ فعاله غړی پاتې شوی او هم د پاکستان د ولسي جرګې غړی پاتې شوی دی. اجمل خټک د باچا خان د شخصیت نه ډېر متاثره و چې د همدې کبله په 19 کلنۍ کې په فعاله توګه د هند د پرېښودلو د غورځنګ غړیتوب هم ترلاسه کړ. اجمل خټک د پښتنو د ملي مبارزې د غورځنګ یو ځلانده او روښانه څیره ده. د ده هلې ځلې د پښتنو د ملي یووالي او سوکالۍ په هکله یو روښانه څپرکی دی. اجمل خټک
په یو بیت کې وایي، دا بیت زه باید دلته اوس مونده کړمه، د پنجور شاباس په جاله باندې نور د تنظرو غوبل نشم لیدې، د بودشکن غیرت په خاوره باندې نور د بودګرو غوبل نشم لیدې. پکار ده چې راتلونکي نسلونه هم د داسې مشرانو د لارو په لټه او هڅه کې شي، که هر څوک او هر پښتون د خپل ژوند په موده کې د خپل قامي او ملي خدمت په چوکاټ کې لږ متاجمل په لاره لاړ شي او د یوې انساني ذمهوارۍ او ولس او قام ته د خدمت د جوګه کېدو یو قدم هم اوچت کړي، نو د خپل ولس او قام د حق د ادا کېدو دنده او ذمهواري به یې پر ځای کړي وي. دلته زما د ځوانانو څخه دا هیله او پوښتنه ده چې د مشرانو د خدمت او هڅو په نظر کې نیولو سره به زموږ د ځوان نسل دندې او ذمهوارۍ څه وي؟ آیا زموږ دنده وظیفه ځان له ځان له همدا ده چې کله ناکله به د خپلو مړو مشرانو یادونه کوو او که څنګه؟ په دې باندې موږ او تاسو ټول له زیات فکر او سوچ پکار دی. اصلي موخه او هدف دا دی چې موږ د تیرو مشرانو د قومي او ولسي هڅو او د دوی د ملي مبارزې د غورځنګ څخه پند واخلو او په دې فکر کې شو چې موږ څنګه او په کومو طریقو سره د نوو بنسټونو او نوښتونو په لټه کې شو چې د خپل دردېدلي او ځورېدلي قوم د زخمونو پټی شو. اجمل خټک د خپلو خلکو او ولس سره بې کچه مینه درلوده، په خلکو ګرانو او په خپله ټولنه کې د خپلو هڅو او هلو ځلو په تړاو یو ځانګړی ځای او مقام درلوده. د پښتو ژبې، ادب او کلتور پوره خدمت یې کړی دی. اجمل خټک د خوارانو او عاجزانو پلوي او د دوی د طبقاتي غوښتنو او حقه حقوقو کلک ملاتړو. ځکه اجمل وایي د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. اجمل خټک زموږ او ستاسې په منځ کې اوس نشته. په د فبروري کال 2010 میلادي کې د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړي، خو موږ او تاسې ته د ملت پالنې یو ستر څپرکی او یو ځوان ملتپال قوم په میراث پرېښودی دی چې پالنه او ذمهواري اوس زموږ او ستاسې دنده ده. څښتن تعالی دې جنتونه په برخه لري. د اورېدو او حوصلې څخه مو یو دنیا مننه.